کوي دی ورشه دی ورشه ملک صاحب بیا څه چل دی وایه تا خو دې لاس کته ماته دوه نیم لرګي خو تا توتنې کړې ری دا ملک صاحب هغه شیرپونه مې کسان دوستي هغه یو پکې نه پیدا نوې کسو نو بلغون لرګي میراث په لار کې نظر ډېر ښه پیژنم ښه هغه نوساران والا سره پرې خبرې کړې ځکه تا به دې د ورجینې ایره راځرې پیژنم ښه خو ګورې دا شی زه بیا نه منم ګورې ملک صاحب نو تا نه هم څه نه وسولېږي نو ما یې دې کې وعلیکم السلام ټیک دی خیر دی بیا څنګه راپېښه وکړه نو پېښه مې داسې وکړه تاسو ځان چېرته خبروئ ولې بیا څه چلو چلو شو سوال په دې شو پېښو دا به څوک کوي په دې فیصله وکړه نه ته ما ته ده ووایه که نه چې د پاکستان د صدر یا وزیر اعظم دی دا پلار دی چې دې ګرانۍ ورځانې چې مونږ پسې ته راځي نو دا ټوله مې داسې ورکړي دي زم دا ډېر چغې ومه ښه ګورې څه ورته ووایې هغه نوم یې رانه د چیني کلمې دي وبشي دا جالۍ دې ډېره کمزورې ده څه سورې نشي ښه نو سوری کېږي ښه پچان ښه خو ته ما ته ده ووایه چې نه زه تا ته دومره سپک ډک ښکاره شوم چې اوس پکې را نسوار پاتې وو نو خدای دې کور د دغه نسواریانو باقي بس غریب او ته کوم دین تباکه خو په لسو په مرکول ټول خاصه ماشه د چیلو په چې پکې راغونډي کې چې تر ډیرانه خزره او دا نسوار ملک صاحب په خدای باور وکړه کنه چې څلور پنځه ځله پکې ما ته راسپو او د پیشوګانو یختره ختلې وای ته ځه ته غم مه کوه خو د سړي زامن جوړ نه شو کنه نو په فیسبوک او په سوشل میډیا زما ډېر لوی تعلق دی داسې به د لو شرم چې یاد به ساتي دا خبره صحیح ده وایم ما وی چې نو خاصم چې دغه نه کېږي ملک صاحب دا ورته بوله څه مسله وبه چې ښه پجار په دا ما ته ووایي د پشکالي ګونګټه نفس مې داسې ګیجي پیجي پیسې ما پسې وړې که نه نو بلې چم غړک در زه کوم ښه دا صحیح ده دا خفه نه شي جي ځه خفه نه شي په دې کلي کې ته چې دا شرم بس صرف پاتې چې دی موږ له پیسې وروړي موږ له اړو بل څوک رانه لږ کله وې ښځه وایي چې ټیز واچوه کله وې نسوار په 10 روپۍ شو یعنې شه هغه ټیز دې یاد کړو ټیز دې واچوه جینۍ خو مې راوشوه مې ټولې بس بیا راشه بیا به ورځم نو خفه نه شي کله دې بچو شي که نه دغه ښځه به دې څه وایي بچو ته به وایي چې پلار دې نه دی دا ټیز وایي غم به کوه د واړو به د کېناوده چې یو پیغام څه بیا نه پیدا کېږي دا د دې شرم پایا سو دا خو شرم دی دې دې اړو دا مه شابه ځه تا ته ما ویلي په هغه ورځ دې مې راته وي چې دا کلي پرېږدو ځو وایم زه راته یم وایم دا کاروبار به ختم شي داسې کار وکړه بېګا له یو ټکټ یې راله او زه چې ځو اوس او دې سره به څه کوم به دا به سلمان ته ووایي هغه به بس خرڅ کړی صحیح ده زه راځه ته راشه دې خوا دا خو دې بیا بنیاد وباسه بالښت لاندې پروت و دا کمپۍ لاندې پرتې وي ته ډېر څه ته خیال ولې نه کې نو مورې نه زه څه وکړم سر راسم بلا کارونه وکړم تا څه کارونه وکړل تا خدای تباه برباد کړه وایم سبا پردي کور ته لاړه شي بیا به د باندې زه شرمېږم نو مورې وښې مې سله وی وښې مې څه وه زه یم چې دا سر ته نه وخورم بس میکاپونه دي او ویښته دي او دغه بل کار دې نشته ټول کارونه مې له سر کړي دي ښه اوس یې بس پیسې ما پسې من خاله تا پسې نه خلم الله دې بیا بنیاد وباسه ویم دې کور ته ګوره سبا پردي کور ته لاړ شي کار خدمت یې زده کړه تباه شي هغه ورکې څه شو ما ته څه پته چېرته بار بوتي نو وی ما ته څه پته ده چېرته بار بوتي نو ډېر الله کور ته راولې زه به دې نه وړی نه وړی کړمه چله ماما چله ماما راشه وعلیکم سلام څنګه چلاړو دینه الله دې بنیاد وباسه تا سره د دې کور غم نشته چې ته بار ګرځې نشوال ګلان شوي دي نشوال نشته نسوار ګران شوي دي نشوال نشته مورې دا دمه څه چل دماغ مې کنم دي په تا باندې څه چل شوي دي نشوال نشته ښه پیري دي زما دماغ خراب دي دا دماغ خراب دي اوس بدله دا دماغ زه ځای نه راولم که نه نه نشوال نشته پاسه نسوار نشته نو څه چل دي نشوال نشته په شرمېدل دي نسوارو باندې څه تندر راپرېوته الله دې په سپو مات کړه ګلان شو راته ګران شو هم نشوال ګلان شو نو خره چې ګران شو که نه الله دې تباه کړه بس پرېږده که نه چې نشته جوش نشوال والما خدایه پاکه وی خدایه پاکه ویم بیا یې په سر کوم سمشه په سر دې شا در شو Bagaimana senang bagaimana? Ada dia, dah senang bagaimana? Nashwal macam ni. Apa je? Asqal macam ni boleh deh.
مې اچوه که نه چې مې چې اچولې نسوار باشه ماجی مخکانه ای یم داسې کار دی که نه ورکیه خدای دې بې بنیاد وباسه دې جینۍ سره خوله مه وهه ښه نسوار نشته چې نسوار دې نه شي مې اچوه خدای دې تباه که ما سره مه یو ځای کېږه ما نسوار نشته زما نسوار چې قدم شي ما د خواله مه لګه نو بار وځه که نه روک شه که نه بیبي روک شه دا بار وځه روک شه بیبي دا پیکه ها زه یې پیکم وځه 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 وای یا الله دې بې بنیاد وباسه یا الله شکر دی چې دا نسوار خو دې ورته ګران کړی دا دی ده باندې څه چلو شو مورې څه چلو شو نسوار ورته نه دی اچي که نه دې نسوارو خو خلک تباه برباد ولې همدغه خبره ده که نه ویم زه ویم چې دا ټولې نشو ورڅه ګران شي چاړه سوکه چوي نه ای لورې هم داسې کار وکړه ورشه په دې سر مې درد دی یو پیالې چای پخه کړه او زه به داسې کار وکړم هغه سارو ته به بوتاوه وکړم ښه ټیک ته مورې زه ورشه ځه زه الله دې دله جون درکړي الله دې دله ښه شته رشته درکړي ای بیبي ویم بیبي تا خو چې د کوله لوچللمه او ژبه ګولمه د دې نشوالو د لاشه به زه چې کوم دی هغه کار وکړم چې دنیا به م نه مني مولې ګولو به ښه او تا ګولو به وی نشوال خو ګلان شو خدایه پاکه دا خو په دیلش روپۍ شو خدایه پاکه نشوال ګران شو وی ملګی ده ملګی وړمه دا ملګی وړمه چې په دبکي خوږه لشلکم که نه څونه ښایسته ملګی ده ولګه په ځای کښېنه که نه خدای دې تباه که په دې کښېنه کښېنه وی درته چې برومه زما خو هغه ټوله نینده چې ده هغه مې خرابه شوه نینده مې خرابه شوه زما نینده کلامه شوه بیبي نینده مې کلامه شوله دا به دې چل کولمه د ګرمۍ نه مړ شوم جیله چې ته یخ ځای له رالمه یاره یاره سر مې مات شو یار سر مې مات شو چې دا چای ویشتمه یار سر مې مات شو یار والله سر راباندې تا مات چې تا په دې لینده څه کول خو په جارو ما خو په لینده چې نه کولم ما خو نشوارو پټېدلي وم ما نشوار اخیستلو نسوار دې اخیستل ما نشوار اخیستلو خدایه پاکه ته راکړه یو وار چې ما دم راکړه یار یاره دا خو ډېر همدا راته ووایه چې دا دې په څو وروړلو دا په دې شوپې شو هغه دې خولې ته دې وګوره دا روغتنه په دې شوپې شو اوس ګل خان ماما دوکان ته ورشه په دې شوپې ګوتېږه ښه خو په جارو خو په جاره اره دا څه وایې چې زه به چې ماماجي ته نه ووایم خو په جار دا څه کار وکړو رکیه دا سړی ګورې ډاکټر له بوته بیا یې مو پسې د لسي ګورې مو ته د نه وایي نه بوده تانګه ده ولا تانګه دا یا پاکه چاړو په دې ونه واوړو وایم زه ځمه چې ماماجي ته وایم خو په جار چې ناتوال خو په ډېر شوپې شو مبارک شه
خدای مې نه غلطوي نو عمده کور دی عمده دیوال دی خو داسې کار وکړه توره باز خان چې نن د خپل د ټوپک د ګولۍ واس هغې ته واوروه چې ډایرک راشي نه توره باز خان داسې کې ډزونه کې سرکوزیه کو ډز دیو کو تمام خلک په دلته راجمع شي او تا نه به خبر شي او داسې کار وکړه چې کله چې به ما په ورکوټوالي کمترو ته شپیلي وال نو نن حقه کار کوم د هغه شپیلي له کار اخلم یو پلوشي سلام علیکم یو ته څنګه یو توره باز خان خو ښه دی یو پلوشي ما خو چې والله زه چې دې لارې سره تېر شوم نو ستا خوشبویي په ما ولګېده ما وې چې ته په کور کې یو خو دا راته ووایه چې هغه مور ته به مړې څه شوی یو توره باز خان قهر دی توپان دی ما دې خو دې وایي چې دلته دله دا مشینو ګرلوم او دا ټولې ونه درته لاندې راوړم تاسو ته نه معلومه راته معلومې په دې وخت کې مور مې خبر شوه نو درپسې روزي یجینې ستا د دوو سترګو دپاره دونه ځان توره باز خان په دې ټول کلي کې پرانسته تړی ګرځي او خلک تیارېږي او دلته زه ستا د مور نه یارېږم صرف ستا د دې دوو سترګو دپاره ګینې ما دې خو دې ووایي چې توره باز خان ګورې خلک لوال تېروي یقینه داسې خبره ده چې لاره ده که نه او دا یو د عزت مسله مې ده د دې کلي مسلې واروم یو نو ما وی داسې خبره چې بیا به لاړ شم میلاو به شم د سره دا خو ماماجي دی او پلوشه ده زه ځم چې ملډکي ته وګورم د چا د مرګ دې تیاري کړې ده نن خو دې بیا په ځان خواري کړې ده نن خو دې بیا په ځان خواري کړې ده بخیر ابوبکر څه کې چېرته روان یې مړه بس داسې مې چکر و هلته ماماجي هغه پلوشه ولیده یا مړه ویم داسې وې مړه ما نه سم کېنه ولې ورشه هغه وګوره ویم که دا خبره دروغ وه که نه قسم په خدای ویم ګورې غوږونه به دې وباسمه خو زه دروغ یم ورشه په خپله سترګې وګوره نه مړه ته ولیده ویم اوس زه پېسه او باباجي پېسه قسم په خدای چې دا برید په دې ته نه وباسم ښه په چار زه ته وا ځه ها ماماجي ستا دا جرت چې تا زما لیلا ته په سترګو کې وکتل بس پرې خوښ شم ښه په چار درالم سرکوزیا کم سوچونه مې کول ټول پوزیشن دې رانه خراب کو د مینې دنیا دې رانه روانه کړه د مینې دنیا به د یو داسې تباه کوم چې بیا به څوک د چا په چنغلي داخل وغورځوي سرکوزیا د څه چنغله او کومه چنغله ویم داسې کار دې ما ته معصومه وي تا پلوشې سره هلته د مینې او د محبت دا خبرې څنګه کولې ښه په پلوشې سره بلوشه خو نه زما جوګره ته خو له ماشومې څه په پلوشه څه کې سرکوزیا ماماجي ویم زما چنغله ده ښه په چارو دا ستاسو دا کوېدن کله شوې ده زه خو دنه نه یم خبره کوېدن میدن نه زما خوښه ده ښه ویم زړه خو مې وایي که نه
زه هم وایي چې دا ماشین والم او تا ته ونیسم پرېږده سرکوزیه پرېږده یوه خبره یاد ساته په دې دنیا کې ګورې رومبي مرګ هم د ښځې په سر شوی او زما ستا لانجه هم د ښځې په سر ده ما دې خو دې ووایي چې ګورې زه هم دړه نه مجبور یم او د لاسه به مې ګورې توی شي د لاسه توی قسم دې په دې خپل ماشین دې وژنم ښه په خپل ماشین دې وژنمه ته ما ته ده ووایه ستا د سترګو نه دغه عیان څه شوه چې ته ماماجي ته رانېغ شوې څه چل شوی دی په څه نه دماغ خراب ویم دماغ مې په دې خراب دی جنې زما خوښه ده او د مینې محبت خبرې ورسره ټکې ولې څه چل دی یا سرکوزیه ته په جنې څه کوې ولې داسې خبره ده ما ته پته ده ما ته پته ده چې ستا دماغ خراب دی او تا به بیا یا نسوار یا سګرټ نه کړی نسوار کوم دی نسوار خو په 10 روپۍ دي په 10 روپۍ دي دا واله 100 لاړ به چې د 10 روپۍ باندې به ځان له ښه ښکلې یو چونډی نسوار والې 3 ګولې 3 ګولې دې خو یوه دي توره باز خان نسوار نه کوي او باقي ما پرېږده چې زه خپل عشق لړاوم زه ورځه راپنده که زه ورځه داسې کار دی که نه وي واچه و نسوار چې نسر د سر کې ځي راځي او دا د ښاپیري به ستا په دې کوته راځي داسې کار دی که نه په جنې څه کوم نسوار به وارې مړه سرکوزیه ته خو لا ځوان زلمې ته په جنې څه کوې بله بره ته میلو شي بله بره ته میلو شي خو زما عمر روان دی ما پرېږده چې زه خپل عشق لړاوم ځه ځه دا اوس وګوره په دې سرکوزو کې عقل کم دی په 100 روپۍ مې رضا کړه زه توره باز خان دلته پروزه په دې شنو وښو کې او خپل د مینې سوچونه کوه जब तक ना मिले नजरों से नजर जब तक ना मिले سلام علیکم وعلیکم سلام بخیر یکا الکا ومداره تو وایې چې بیا چېرته روان یې یعنې په داسې تم تېرېدم کور ته روان یم ما وې چې یاره کارونه ډېر دي ما وې چې یاره بس والله په دې زندګۍ تنګ شومه که نه ولې تنګ شو یاره ویې مینه که دغه نسوار خو وختي ډېر بزېدار و خو په جارو وی نشوال او کنه نشوال خو ما چلیال ختم شوش بیا یاله نو ولې پیسې سره نشته پیسې نشته که دا څه وی ماله خو ماما پیسې راکړې 100 روپۍ ویم ځان له پې یو 3 ګولې راوړم خو ماله ډېر ګران شو یاره دا به څه کوو ملکیه نو دا خو پیسې د څو روپۍ درکړې 100 روپۍ وی دا خو سم غلی دل کو او کنه سم ته څه وی یار هلکه زما یې خبره وکړې بس دا نسوار ګران شو بس چونډټ یې پرېږدی ماله دې څه وویو مله مو ته کېده چې لیونې دی لیونې دی لیونې منه زه درته سم وایم ځان له پې پی راوړی ځان له پې انډه راوړی زه ښکلي شي خورې هلکه دا دې ماشوم دا خبره څوی د قسم دی ډېر هوښیار دی یاره چې ملکیه یو خبره کوم دې ماشوم داسې خبرې وکړه که نه چې دې خبره کې ډېر ګډ وجنګي وجنګي پکې زمین نو هوښیار دی قسم دی نو چې دا نشوال مونږ کوو که نه او لوجانه په 10 روپۍ ګولې الو جو او لاجو جو او لاجو نو یا زه خو یم چې پرېږدو یاره ویې دا چې زما په لاس کې کېده صنم دا یو ارمان زما پوره کا صنم چې ته هم نسوار پرېږدي او زه هم نسوار پرېږدم توبه به وباسو بس توبه وباسو ویم ګرانو مینهوالو داسې کار دی چې ما مردکي او اورکیم توبه وباسي د نسوارو نه او د نورو نسو نه او تاسو هم د خدای خاطرو کې د نورو نسو نه هم توبه وباسئ او نسوارو نه هم توبه وباسئ زمونږ توبه والسلام جما توبه